بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو حبیب الله همدرد د خپل نوی پروګرام اتل زما د خاورې سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. په نیو کو هیلو او سلامونو مو هرکله او امید لرم چې زموږ دغه پروګرام به هم ستاسو لکه د تیرو پروګرامونو ډیر زیات خوښ شي. په دغه پروګرام کې موږ ستاسو سره یو شخصیت معرفي کوو، د هغې د ژوند تجربې، د هغې د ژوند احوال به ستاسو سره شریکوو او تاسو به د هغې نه خوند اخلئ. هم نو نن پیل کوو د دغه پروګرام د وړاندې برخې او تاسو ته معلومه شي چې د خیبر پښتونخوا د خړې پړې سپیره مګر غیرتي خاورې وخت په وخت داسې انسانان، داسې ځوانان او داسې شخصیات هم زیږولي او په خپله غېږه کې هغې روزلي او پاللي دي. څوک چې د ژوند په لار در هر چا لارښود ګرځېدلي دي، د قلم په زور ظلمات ماتوي. دغه خلک چې د خلکو د فکرونو سراغونه بلوي او د ټولنې په رګونو کې د شعور او بدلون وینه بهوي. نن زموږ په دې مبارک سفر او په دې وړاندې خپرونه کې دا داسې یو شخصیت د ژوند پاڼې راوباسو چې د قلم خدمت یې شوق نه و، مسؤلیت و او د خلکو درد یې د زړه ناله وه، مسؤلیت یې و، رسالت یې و. نن ستاسو مخې ته د اتل زما د خاورې په دې ځانګړې خپرونه کې یو روښانه ستوری، یو باوقاره صحافي، یو خدمتګار انسان او د فکر د نړۍ مسافر رنګیز احمد خان نجم معرفي کوو. رنګیز احمد خان نجم په کال 1960 کې د صوابۍ ګاړ مناره سیمه کې د ښاغلي انسپکټر سلیم خان په کور کې سترګې غړولې دي. نوموړي خپل ابتدایي زده کړې او ابتدایي تعلیم د خپل کلي په سکول کې ترسره کړی او په کال 1986 کې له میټرک وروسته یې خپل تعلیم یعنی پرایویټ تعلیم ته ادامه ورکړه او په کال 1987 کې په اردو ادب کې د ماسټرۍ ډیګري ترلاسه کړه. د تعلیم، خدمت، مهاجرت، قلم، سیاست او جرنالیزم په اوږده لاره لا تر اوسه دغه شخصیت روان دی او خپلې ګټورې هلې ځلې کوي. په کال 1999 کې رنګیز احمد خان نجم د روزګار په سلسله کې د بحرین سفر کړی و، چرته چې هغوی په الخلیج، بحرین، بوستاني ټریډینګ ایسټ بحرین کې د سیلز منیجر په حیث خپله دنده پیل کړې. بلها تودې سړي لیدلې ولې هلته هم د قلم رشته لا جوره او زوروره شوه. په ډیلی اردو پوسټ دوبۍ کې کالمونه لیکل شروع کړل. دغه شان د سعودي عرب اردو نیوز مګزین لپاره هم غوره لیکنې کړي دي او په هم دغه پردیس کې د خپل وطن نوم روښانه ساتلی و. نوموړی په کال 2005 کې چې کله بیرته خپل وطن ته راغی نو د قلم او قلمکارۍ سره داسې مینه وکړه لکه مولوي عبدالحق چې څنګه مینه د اردو ژبې سره کړې وه. نوموړي سره د راتلو په کال 2006 کې د NIJ اسلام آباد نه په صحافت کې ځانګړې ډیپلوما ترلاسه کړه او د دې سره سره نوموړي د اردو ژبې د ګټورو مجلو یو لړۍ روانه کړه. په دغه مجلو کې لکه ماهنامه عکس، ماهنامه شفق، ماهنامه نجم السحر، دراړ او هفتوار شرګ دغه ټول هغه اثار دي چې د دوی د زحمت، لیوالتیا او مبارزې ژوندي ثبوتونه دي. په دغه مجلو کې لیک د دوی کالمونه، آرټیکلز، انویسټیګیټیو سټوریانې، تجزیې، تبصرې او اداریې نن هم د دوی د دغه مینې، ملت پالۍ، ولس دوستۍ ګواهي کوي. د دې ترڅنګ رنګیز احمد خان نجم هم په دغه ورځو کې د اسلام آباد د 2 ورځپاڼو ډیلی اذکار اردو او ډیلی الشرق اردو د بیورو چیف ذمہوارۍ هم په نره سرته رسولي او د قام زورېدلي احساسات او جذبات یې د قلم په ژبه دنیا ته رسولي. نجم صاحب یوازې یو خبر لیکونکی نه دی بلکې د احساس شاعر هم دی، د خیال انځورګر، د لفظونو معمار هم دی. همدغه وجه وه چې په بحرین کې نوموړی د پښتو ادبي ټولنې بحرین صدر هم پاتې شوی او د خپلې مورنۍ ژبې سره بلها مینه پاللې. د خپلې مورنۍ ژبې سره د مینې لوی ثبوت د هغوی دا دی چې هغې 3 شاهکار د پښتو ژبې، د پښتو شاعرۍ
درې مجموعې چې پکې یو د فکر ټال، دویم خیالي ګلونه او دریم دیوان رنګیز د سبا ستوری چاپ شوي دي. د دې سره سره هغوی د اردو کالمونو یو کتاب نجم السحر او د محترمه بېنظیر بټو په اړه د نایاب کتاب پاپا کې لاډلی پینکی د ده د قلم هغه نه هېرېدونکي نښې دي چې ولس په درنو خاطرو نازولی دي او ډېر لوی شهرت هم ترلاسه کړی دی. د دغه ادبي، سیاسي او صحافتي خدماتو په نتیجه کې وخت په وخت نجم صاحب ته ملي او بین المللي ایوارډونه، شیلډونه او سرټیفیکیټس هم ورکړل شوي دي، کومې چې د دوی د ژوند د نه ستړي کېدونکو هڅو او هیلو غمازي کوي. رنګیز احمد خان نجم یوازې یو صحافي یا قلمکار نه بلکې یو تحریک دی. په قومي اصلاحي تحریک، پښتونخوا قومي جرګه پاکستان او د کاروان اصلاح تحریک د میډیا کوارډینیټر او ایډوایزر په توګه د جوړ جاړي په دغه تنظیمونو کې د دوی ونډه، قرباني او خدمات د ولس لپاره یو غږیزه سندره ده. د ده وینا، د ده مشوره، د ده قلم هر ځای د سولې، اصلاح، یووالي او رښتینوالي پیغام دی. د دې نه علاوه رنګیز احمد خان نجم په بېلابېلو سوقو د صوابۍ تحصیل پریس کلب سره خپله رشته مدام ساتلې او پاللې ده چې پرې د سیمې ټول صحافیان ګواه دي. په تازه ورځو کې رنګیز احمد خان نجم د خیبر اواز ویب چینل کې د میډیا ډایرکټر په توګه کار کوي. د صوابۍ اواز پنره دنیا ته رسوي او نن د AGN نیوز ټي وي د صوابۍ بیورو چیف په توګه خدمات ترسره کوي. رنګیز احمد خان نجم د ولس غږ، د حق غږ او د بدلون غږ دی. زه دا خپله او د خپل چینل انډس نیوز نیټورک خوشبختي ګڼم چې رنګیز احمد خان نجم زموږ د دغه چینل میډیا ډایرکټر هم دی. د ژوند په دې اوږد سفر کې ځینې خلک ستړي کیږي، خو ځینې خلک سفر نه کوي، سفر جوړوي. او رنګیز احمد خان نجم هم د دغه قافلې سالار دی. سیلابونه یې لیدلي، دردونه یې لیدلي، ستونزې یې زغملي، خو قدم یې نه دی ودرېدلی او نه ښویېدلی دی او دغه رقم یې نه قلم ودرېدلی دی او نه به ودرېږي. دغه شخصیت د صبر مشال دی، دغه شخصیت د قلم سپېلنی دی، دغه شخصیت د خپلې خاورې اتل دی. موږ د اتل زما د خاورې په دې لومړۍ برخه کې دغه یو داسې شخصیت یاد کړ چې د خپلې خاورې، خپل ولس او خپل قلم حق یې په نره ادا کړی. داسې کسان زموږ د ټولنې رښتونې شتمني ده. ګرانو لیدونکو، راځئ چې د خپلو دغه اتلانو قدر وکړو، د هغوی یاد او ژوند خوندي وساتو او د هغوی د مبارزې لارې ته دوام ورکړو. دغه ستر شخصیت او اتل رنګیز احمد خان نجم نن سبا لږ ناروغه دی او د زړه د عریضې سره مخ دی. نو زه به خپلو ټولو لیدونکو، کتونکو او اوریدونکو ته یو خواست وکړم او هغه دا چې زموږ د دغه درون او ستر مشر رنګیز احمد خان د روغې راستۍ، روغې سټې او مکمل صحتیابۍ لپاره دعاګانې وکړي. هم د دې سره زموږ د ننني پروګرام، د نننۍ خپرونې وخت خپل پای ته رسي. د ملتیا مو مننه کوم. خپل کوربه حبیب الله هم درته ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.